السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د امریکا او ایران ترمنځ د یو مهم او تاریخي هوکړې د وروسته کېدو خبرونه لحظه په لحظه پیاوړي کیږي او اوس داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د توافق وروستی پړاو ته رسیدلي دي. لکه تازه د الجزیرې او العربیه تلویزیون په وینا د امریکا او ایران ترمنځ د یو احتمالي سولې یا تفاهم مسوده تر بحث لاندې ده. په دې مسوده کې ویل کیږي چې ایران به ژمنه وکړي چې اټومي وسلې به نه تولیدوي او نه به یې ترلاسه کوي. ویل کېږي چې دواړه هیوادونه به نن په یو مجازي غونډه کې د دې تفاهم یا سولې تړون د لاسلیک هڅه وکړي او د پاکستان او قطر په ګډون ځینې منځګړي هیوادونه به هم پکې برخه ولري. د راپورونو له مخې د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډي وینس او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف د ګډون خبره هم شوې ده. همدارنګه ځینې راپورونه زیاتوي چې د تړون له لاسلیک وروسته به د هرمز تنګي د پرانیستلو موضوع هم مطرح شي. تر دې وړاندې به اکثره وخت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او امریکا ترمنځ د احتمالي هوکړې په اړه څرګندونې کولې، خو اوس د اوږدې مودې وروسته د ایران له لوري هم رسمي دریځ خپور شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به د امریکا او ایران ترمنځ د تفاهم یاداشت یا د میمورنډم اف انډرسټینډینګ لاسلیک شي. نوموړي ټینګار کړی چې دا هوکړه د ایران د ملي ګټو او د ایران د ولس په ګټه ده. د عباس عراقچي له دې مهمو څرګندونو وروسته نړیوالو بازارونو هم سمدستي غبرګون وښود. د تیلو نړیوالو بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. په تیرو څو میاشتو کې د امریکا او ایران د تاوتریخوالي له امله د خامو تیلو بیې په پرله پسې شکل لوړې روانې وي، اما اوس لومړی ځل دی چې بیې ښکته شوي دي. د راپورونو له مخې د خامو تیلو بیه تقریبا $80 فی بیرل ته راښکته شوې ده چې دا په تیرو 4 میاشتو کې لومړنی لوی بدلون بلل کیږي، ځکه د امریکا او ایران د جنگ له وجې دا بیې تر $106 فی بیرل ته رسېدلې وي. کله چې د فبرورۍ په 28 امریکا پر ایران برید وکړ، له هغې وروسته د نړیوالو بازارونو اندېښنې زیاتې شوي او د خامو تیلو بیې په چټکۍ سره لوړې شوي دي. له هماغه وخته د تیلو بیې په دوامداره توګه له لوړوالي په لور روانې وي. ټرمپ لسګونه ځل هڅه وکړه چې د جګړې د پای او د ایران سره د احتمالي هوکړې په اړه د مثبتو څرګندونو له لارې بازارونه آرام کړي. نوموړي بار بار ویل چې جګړه به ژر پای ته ورسیږي او د ایران سره هوکړه نږدې شوې ده. د ټرمپ د دغو څرګندونو په پایله کې به کله ناکله د تیلو بیې لږې راټیټې شوې، خو ډېر ژر به د ایران له لورې داسې بیانونه خپرېدل چې د امریکا سره د هر ډول هوکړې احتمال یې رداوه او له همدې امله به بیې بیرته لوړېدلې. د دې وجه دا وه چې ټرمپ هڅه کوله په خپلو دروغجنو ویناو به خپلو اهدافو ته ځان ورسوي، لکه څنګه چې د امریکا مشهوري رسنۍ CNN د ټرمپ د وروستۍ څرګندونې یو ځانګړې څېړنه خپره کړې ده. د دغې څېړنې له مخې ټرمپ یوازې په تیرو 100 میاشتو کې 9 ځله دا ادعا کړې چې له ایران سره هوکړه نږدې ده یا بشپړه شوې ده یا د بشپړېدو په حال کې ده. همدارنګه نوموړي 100 ځله دا ادعا هم کړې چې د ایران پوځ کمزوری شوی، د ایران سمندري ځواک له منځه تللی او یا ایران نور د مقاومت توان نه لري. نو پوښتنه دا ده چې د داسې سیاستوال په خبرو خلک څنګه باور وکړي؟ اما خو اوس وضعیت تر پخوا ډیر توپیر لري، ځکه چې دا ځل یوازې د امریکا له لورې نه بلکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي هم په ښکاره ډول ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه نږدې شوې او په راتلونکو ورځو کې به وروستی شي. همدا علت دی چې نړیوال بازارونه دا خبره جدي بللې او د تیلو په بیې کې سمدستي اغیز لیدل شوی دی. همداراز د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي تاریخي هوکړې په اړه په نړیواله کچه تاوده بحثونه روان دي او اوس نوې څرګندونې هم د دې موضوع اهمیت لا پسې زیاتوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دې اړه خپل غبرګون ښودلی دی. هغه په خپل ایکس حساب لیکلي چې د امریکا او ایران ترمنځ روان مذاکرات یوې پایلې ته نږدې شوي دي او ډېر ژر به یو وروستی هوکړه اعلان شي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو مشران به په رسمي ډول دغه توافق لاسلیک کړي. د راپورونو له مخې د احتمالي هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا له لورې د ټرمپ مرستیال جی ډي وینس او د ایران له لورې د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ګډون وکړي. همدارنګه نور لوړپوړي چارواکي هم په دې پروسه کې شامل دي. اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د دې هوکړې اصلي شرطونه څه دي؟ د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې امریکا 15 مهم شرطونه وړاندې کړي دي. ویل کېږي چې دا شرطونه د ایران لپاره خورا مهم او حساس دي. لومړی شرط دا دی چې ایران باید خپل د یورانیم غني کول په بشپړ ډول ودروي او خپل اټومي پروګرام ختم یا محدود کړي.
دوهم شرط دا دی چې ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل اټومي فعالیتونو ته په اوسني شکل کې ادامه ورکړي او دا پروګرام باید بشپړ پای ته ورسیږي. دریم شرط دا دی چې د ایران کنګل شوې شتمني به یوازې هغه وخت آزاد شي کله چې ایران د امریکا ټول شرطونه ومني، په ځانګړي ډول د اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړي. څلورم شرط دا دی چې ایران به د هرمز تنګي په برخه کې داسې نرم سیاست خپلوي چې د نړیوالو بیړیو تګ راتګ ته خنډ جوړ نشي او ترې عواید یا ټیکس اخیستل محدود شي. پنځم شرط دا دی چې ایران به له هغو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي چې امریکا یې ترهګرې ډلې بولي، لکه حوثیان، حزب الله او نورې وسلوالې ډلې، او د هغوی ملاتړ به بندوي. دا شرطونه د امریکا له لوري د هوکړې مهم چوکاټ جوړوي او د نړیوالو رسنیو په وینا همدا هغه ټکي دي چې د خبرو اترو محور جوړوي. همدارنګه د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې په اړه لا هم په لوړه کچه بحثونه روان دي او اوس د ایران له لوري د شرطونو نوی لیست هم مخې ته راغلی دی چې د دې مذاکراتو بله مهمه صفحه بلل کیږي. د راپورونو له مخې د ایران له لوري ټوټل 14 مهم شرطونه وړاندې شوي دي چې د دې هوکړې راتلونکی به تر ډېره همدا شرطونه ټاکي. تر ټولو مهم شرط دا دی چې په ټولو جګړو او شخړو کې باید سمدستي اوربند وشي، یعنی ایران غوښتنه کوي چې اسرائیل د خپل بریدونه پر لبنان، غزې او نورو سیمو کې ژر تر ژره ودروي. د ایران په وینا تر څو چې جګړه روانه وي هر ډول لویه هوکړه بې معنا ده. دوهم مهم ټکی د ایران د اټومي پروګرام په اړه دی. په دې برخه کې لا تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ویل کېږي چې دا موضوع به د راتلونکي شاوخوا 15 ورځو په خبرو اترو کې وروستی شي. د دې خبرې معنا دا ده چې ایران یا خو خپل د یورانیمو غني کول په خپل لاس کې ساتي یا یې د کومې نړیوالې ادارې یا بل هیواد تر نظارت لاندې راولي. دغه موضوع د مذاکراتو تر ټولو حساس ټکی بلل کیږي ځکه امریکا څو ځله هڅه کړې چې د ایران د یورانیمو غني کول په بشپړ ډول بند کړي، خو ایران تر اوسه په دې اړه سخت دریځ لري. په تیرو کلونو کې امریکا څو ځله هڅه کړې چې د نظامی عملیاتو یا فشارونو له لارې د ایران اټومي پروګرام کنټرول کړي، خو هیڅکله هم په بشپړه توګه بریالي نشول. حتی په ځینو راپورونو کې ادعا شوې چې امریکا او متحدینو یې هڅه وکړه چې د ایران دننه ځانګړي عملیات ترسره کړي، خو ایران یې مخه ونیوله او خپل پوځي او دفاعي جوړښت یې وساته. د شنونکو په وینا امریکا په دې باور شوه چې په ایران کې د رژیم بدلون یا د نظام له منځه وړل عملي نه دي، ځکه د ایران د واکمنۍ جوړښت ډېر ژور او سوپهوړیز دی. له همدې امله اوس تمرکز د دې پر ځای چې د نظام بدلون وشي د اټومي پروګرام محدودولو ته اوښتی دی. د ایران له لوري دا هم ویل کېږي چې که امریکا غواړي له ایران سره معامله وکړي نو باید د فشار او ګواښ پر ځای د خبرو او برابرۍ له لارې مخکې ولاړه شي. په همدې وخت کې ځینې شنونکي دا هم وایي چې دواړه خواوې هڅه کوي یو بل ته د فشار او امتیاز ترمنځ توازن پیدا کړي څو منځنۍ هوکړې ته ورسیږي. همداراز د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې ترڅنګ اوس تر ټولو حساس او مهم بحث د سیمې د جګړې او د اسرائیلو د رول په اړه روان دی چې وضعیت یې لا پسې کړکېچن کړی دی. شنونکي وایي که څه هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې خبرې مخې ته روانې دي، خو په عملي ډګر کې د سیمې حالات هم له لوی خطرونو ډک دی. په ځانګړي ډول اسرائیل لا هم په لبنان، غزې او لویدیځې غاړې کې خپل نظامي عملیات پراخوي. د راپورونو له مخې اسرائیلي پوځ په لبنان کې د څو کلیو د تخلیې امر هم صادر کړی او خلکو ته یې خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي ځکه ممکن پوځي بریدونه پراخ شي. په غزه کې هم وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب شوی دی. پرله پسې بمبارۍ روانې دي او عام ولس سخت زیان ویني. د مرستو رسولو لارې هم محدودې شوي دي چې له امله انساني بحران لا ژور شوی دی. په لویدیځه غاړه یعنې ویست بانک کې هم د اسرائیلو ځواکونو فعالیتونه زیات شوي دي. د فلسطینیانو کورونه نړول کیږي، خلک له خپلو سیمو ایستل کیږي. د فلسطین د سفارت له لوري هم په وروستیو کې یو رسمي بیان خپور شوی دی چې پکې ویل شوي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی. د بیان له مخې د نړیوالو پام د امریکا او ایران پر مذاکراتو او د لبنان پر کړکېچ متمرکز شوی او همدې موضوع اسرائیلو ته فرصت ورکړی چې په غزه او لویدیځه غاړه کې خپل عملیات لا زیات کړي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په غزه کې د عامو خلکو ژوند له سخت خطر سره مخ دی او د مرستو رسولو بهیر په لویه کچه ځنډول شوی دی. فلسطیني چارواکو له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د مسلمانانو هیوادونو له خلکو څخه غوښتنه کړې چې د فلسطین د خلکو غږ پورته کړي او د روان وضعیت پر وړاندې دریځ څرګند کړي. شنونکي دا هم وایي چې د سیمې اوسنی حالت داسې دی لکه څو موازي بحرانونه چې یو وخت کې روان وي. له یوې خوا د امریکا او ایران مذاکرات او له بلې خوا د اسرائیلو نظامي عملیات
چې دواړه منځنی ختیځ راتلونکی لا مبهم کوي. نو که په پای کې ټول تصویر ته وګورو داسې ښکاري چې اوسنی نړیوال وضعیت د سولې او حساسو بحرانونو ترمنځ ولاړ دی. له یوې خوا د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې خبرې روانې دي او له بلې خوا د منځني ختیځ په بېلابېلو سیمو کې جګړې او کړکېچونه لا هم دوام لري. شنونکي وایي که دا هوکړه رښتیا هم په راتلونکو ورځو کې وروستی شي نو دا به یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ تړون نه وي بلکې د ټولې سیمې په سیاسي او اقتصادي وضعیت به ژور اغېز ولري. په ځانګړي ډول د تیلو نړیوال بازار به نور هم آرام شي او د نرخونو په ثبات کې به هم مرسته وکړي. خو بل اړخ ته دا هم ویل کېږي چې لا هم ډېر خنډونه شته او د دواړو خواو ترمنځ بې باوري په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. همدا وجه ده چې ځینې کارپوهان دا هوکړه لا هم حساسه او نازکه بولي. په همدې وخت کې د فلسطین وضعیت هم د نړیوالې ټولنې له پامه نشي غورځېدی. د فلسطین د سفارت له لورې په خپره شوو څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې په غزه او لویدیځه غاړه کې وضعیت له سخت انساني بحران سره مخ دی. د هغوی په وینا د نړیوالو پام اوس د نورو سیاسي موضوعاتو پر لور اوښتی او همدا کار د دې لامل شوی چې فلسطیني خلکو کړاوونه لا زیات شي.